جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ستاسو ورور ستاسو کوربه اساساني قدرمنو کتونکو نن د یوې نوې ویډیو سره ستاسو سره مخاطب یم. د دې ویډیو نه مخکې تاسو دا کلیپونه وکاتو. دلته کې په یوسف سلطان خیل لوړ دیر کې د الوپاین کې یو مدرسه روانه ده، تحسین القرآن. تقریبا 6 میاشتې وشوې چې دا مدرسه روانه شوې ده. زما په څنګ کې به تاسو دا قاري صاحب وینئ او دا قاري صاحب به وینئ. دا مدرسه د 6 میاشتو نه روانه ده. اپنے مدد آپ او څو د دې قاري صاحب ملګرو په ډونیشن باندې دې حد ته راورسېده چې د دې بیمان چې کوم دی نن کېږي، تاسو دا ویډیو کې دا ګورئ، بیمان یې سر ته ورسېدو او د دې مدرسې تحسین القرآن صرف او صرف چت پاتې دی. د دې په چت باندې چې څونه خرچه راځي هغه اسټیمیټ د قاري صاحب ځینې راویستلی، هغه هم ستاسو شریک کوي چې دا مدرسه د دې ځای لپاره منلې چا ده او د دې څونه وخوښه چې روانه شوې ده او په دې باندې څونه روپۍ راځي. د دې قاري صاحب په خپله باندې تاسو اورئ. زمونږ چې څونه هم کتونکي دي د نور کله په شان چې مونږ کله هم ویډیو کړله، تاسو مسافر وروڼه او څونه چې زمونږ مسلمانان دي څوک هم دا ویډیو ګوري، هغو ټولو ته زمونږ ریکویسټ دی چې په دې ویډیو باندې به نمبر هم وي، د دې قاري صاحب اکاونټ نمبر به هم وي. تاسو په دې سره ډونیشن کولی شئ چې د دې مدرسې او د دې قاري صاحب د ارمان پوره شي او په دې مدرسه باندې چت واچولی شي. د دې قاري صاحب څه خبره کوو چې دا مدرسه له څونه وخت نه روانه ده او څونه وخت یې وشو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. قاري صاحب دا راته ووایي چې د دې مدرسې څونه وخوښه چې روانه شوې ده او چا پکې در سره دې نه مخکې څه لاس امداد کړی دی یا نه دی کړی؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زه مخکې د دې جوماتو او مدرسې په حواله سره د خپلو اورېدونکو ته یو څو خبرې وکړم، نو ستاسو د سوالونو جوابونه به انشاءالله بیا په اسانه باندې میلاو شي. دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده او زموږ د مسلمانانو ایمان دی چې جوماتونه آبادول او مدرسې آبادول دا د ایمان نښه ده، دا د مؤمنانو نښه ده. کم سړی جومات سره مینه ساتي، مدرسې سره مینه ساتي، دا مسلمان دي، دا مؤمن دي. زموږ د دې مدرسې تقریبا 6 میاشتې خواوشا کېږي چې دا مولانا مصباح چې مولانا صاحب هم دی، هغې حفظ هم کړی دی، قاري هم دی، تجوید هم کړی دی او اوس د رباط کې د مولانا امین الله صاحب سره درس هم کوي د تجوید کلاسونو مخلې. نو هغې د دې بنیاد یې ښودلی او تقریبا 6 میاشتې مخکې او د ټولو نه اصل وجه په دې کې دا و چې د زمونږ چاچي د دوی والده صاحب چې ونو هغه سمو د مخکې کال دوه مخکې هغه بیماره شوه او بیا وفات هم شوه. د هغې ډېره زیاته مینه وه د علم سره او دا څومره علم چې مصباح الدین کړی دی نو زیات د هغې مینه وه او زیاته خرچه به هم په مصباح الدین باندې هغې کوله چې خپله ځان له به چېرته غوا وساتله بیا خرڅه کړه نو د هغې پیسې به د مصباح الدین په علم کې لګېږي. که ځان له به بیزه خرڅه کړه د هغې پیسې به ورسره وې نو هغه به د مصباح الدین په علم باندې لګېږي. خو بس چې څومره خرچه برداشت کېده نو د هغې ډېره زیاته مینه وه چې دا علم وکړي الحمدلله د علم کړی، چې دا حفظ وکړي الحمدلله د حفظ کړی. د هغې بیا وفات شو، د هغې ارمان هم دا و چې دا مصباح الدین یو جومات او یو مدرسه آباده کړي.
نو د هغې نه چې سم پاتې شوي د هغې د مال نه د هغې د مهر نه د هغې خپله جمع پونجي هغه مصباح الدین راواغېسته د دې مدرسې بنیاد یې پرې کېښوده الحمدلله دې مدرسې ته الله تعالی شکل ورکړه چې د دې تقریبا ډانچه تیاره شوه نو شکر دی روانه ده ډېرو مسلمانانو او ډېرو ملګرو په دې کې تعاون هم کړی دی د بار ملک نه ځینو ملګرو تعاون کړی په دې خال رباط کې څومره یاران دوستان دي په دې سره کې دي په دې کې تعاون کړی دی د ټولو شکریا ادا کوم اجر به الله ورکړي نن که د هغې مور ژوندی نه ده او د هغه په هدیره کې ده الحمدلله او نن په دې مدرسه کار کېږي نو د هغې روح ته به الله تعالی سکون ورکړي د هغې قبر کې به الله تعالی پراخېرولي دا زندګي هم د دغې مقصد دپاره ده چې یاره مونږ هغه زندګي الله تعالی هغه جهان ته ښایسته کړي دویم دا کوم حدیث چې ما بیان کړ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا جومات جوړ کړو دا زموږ جومات هم دی زموږ مدرسه هم ده الله تعالی به د هغه دپاره په جنت کې یو کور جوړ کړي نو که دې کې څومره هلې ځلې څوک کوي مدرسې کار دی دا څومره تاسو ولیده څومره نوجوانان راغلي تاسو په خپله راغلي یې زموږ دا پیغام خلکو ته ورکوئ دا یو کار خیر دی ستاسو دپاره به کېږي په آخرت کې به الله تعالی دې بدلې راکړي دویم یو حدیث کې دا هم راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث مختصر خلاصتاً بیانوم چې کله ورځ د قیامت شي نو الله تعالی به یو آواز وکړي دوه ځله یا درې ځله به الله تعالی دا آواز ولګوي چې این جیرانی این جیرانی زما ګاونډیان چرته دي زما ګاونډیان چرته دي زما خواله راشي نو فرشتې به حیران شي چې د الله تعالی ګاونډیان لا څوک دي په دنیا کې د الله تعالی ګاونډیان کېدای شي په حیرانتیا سره به تپوس وکړي چې یا ربي ومن ينبغي له ان يجاورك في الدنيا ای رب دا د چا سره ښایي او د چا سره مناسب ده چې ستا ګاونډي په دنیا کې پاتې شوی الله تعالی به اعلان وکړي چې اين عمار المساجد اين عمار المساجد د جوماتونو آبادونکي زه به وایم چې د مدرسو آبادونکي چې دا زموږ جومات او مدرسه هم د هغه چرته دي دا زما ګاونډیان دي نو لهذا ډېر لوی ثواب دی چې دا په دنیا کې موږ د جوماتونو د مدرسو سره تعاون کوو دا په دنیا کې د الله تعالی ګاونډیان دي دا خلک چا هم چې تعاون کړی دی نو نن د خپل کاریني او د هغې په تعاون سره د هغې په چنده سره د هغې په اخلاص او دعا سره دا ډانچه سرته ورسېده چت پاتې دی لهذا د ټولو مسلمانانو شکریا ادا کوو دعا ورته کوو چې د هغې مال موږ ته میلاو شو د هغې صدقات د هغې خیرات د هغې زکات او هغه په ښځې باندې ولګېد د ټولو مسلمانانو شکریا ادا کوو الله دې هغې له پوره اجر ورکړي جزاک الله خیر قدرمنو کتونکو الله تعالی مال ورکړی دا مال د الله تعالی دی الله تعالی په قرآن کې موږ زما دا مال زما په لار کې ولګوئ ټول مسلمانانو ته خاص ته چې دا ډانچه تیاره شوې ده 2 کمرې 2 برقې په دې باندې راځي 32 من سیخ او ورسره په دې چې کوم میټیریل راځي په 2 کمرو په 2 برندو باندې که څوک د سیخ په شکل کې زموږ سره تعاون کولی شي د قاري سره که د کرش په شکل کې شي که د شګې په شکل کې شي که د سیمنټو په شکل کې شي موږ دا نن راغلي موږ وکاتو د دې محلي چې څونه نوجوانان دي هغه لګیا دي د اشر په شکل کې او مخکې مو دا کار چې موږ کړی دی نو زیاتره دې ملګري هلکانو د محلې خلک راځي اشر باندې کوي اپنی مدد آپ د قاري صاحب ډېر کوشش کړی دی قاري صاحب دا هم ستاسو سره مخاطب کوو څومره چې زموږ کتونکي دي که څوک زموږ سره تعاون نشي کولی دومره کولی شي چې دا ویډیو شیر کړي چې هغه مسلمانانو ته ورسي او زموږ سره په دې کار خیر کې خپله حصه وکړي مصباح الدین قاري صاحب سره هم خبرې کوو قاري صاحب تاسو مدرسه روانه کړې ده او ډېر غټ دغه مغسې د خپلې مور یو ارمان پوره کوو چې ستاسو مور بیبي د دې دنیا نه تلله اوس د دې قاري صاحب دا غټ ارمان دی چې دا مدرسه پوره شي کتونکو ته څه موږ دا مدرسه چې دی نو په ډېر کوشش سره روانه کړې ده او مطلب هم دا دی چې زموږ د دې محلې او د دې علاقې چې څومره ماشومان دي چې دوی پکې چې دی نو تعلیم حاصل کړي او خپل آخرت چې دی نو ښایسته کړي او څومره مسلمانان چې دي زموږ سره تعاون کولی شي په دې کې نو هغو زموږ سره په دې کې تعاون کولی شي ډېره مننه جزاک الله خیر قدرمنو کتونکو دغه شارټ پیغام مو ستاسو سره شیر کړو دا مدرسه ده دا چې آبادېږي د څو پورې دا مدرسه آبادوي دې ته وایي صدقه جاریه د څو پورې دا مدرسه آبادوي د دې نه څونه طالب علمان فارغېږي نیغ په نیغه به ستاسو آخرت ته ورسئ نو هم دا صدقه جاریه ده په دې صدقه جاریه کې هر مسلمان له پکار دی چې خپله حصه وکړي دغه شارټ پیغام مو ستاسو سره شیر کړو مهرباني وکړئ په دې ویډیو باندې به د قاري صاحب نمبر ستاسو نمبر شته نمبر ورته ووایئ کتونکو ته 0302 83 63 466 دا د قاري صاحب نمبر دی په دې مخامخ سکرین هم تاسو ښکاري دغه کم نمبر چې تاسو په سکرین باندې ښکاري مصباح الله او په دې باندې د دې زی پیسه اکاونټ هم دی په دغه اکاونټ باندې تاسو ته رالیږلی شئ او نیغ په نیغه دلته کې راتلی شئ یو سلطان خیل لالوپاین ته دې نمبر باندې رابطه کولی شئ
کسو د میټیریل په شکل کې که رسیق په شکل کې که بنفس په شکل کې تراتلی شي دغه شارټ پیغام تاسو ټولو کتونکو سم شیر کاوه مخکې شیر کړئ او خپل اخرت لګټه وکړئ مالا او قاری صاحب الله راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمۃ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتمتم